السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ تاسو ته د پوش پول په باره کې به خبره کوو. دا کمانډ موږ تاسو ته په اټوکیټ کې هم کړی وو. تاسو ته ما ویلي چې زیاتره کمانډونه دا په مختلف سافټویرو کې سیم وي خو لږ ایډوانس طریقې سره کار کوي. لکه دی په اټوکیټ کې څنګه کار کوو، دی به تاسو ته ایکسټروډ کار کولو، تاسو به سپلین یا به تاسو سره سدیو تاسو به 3D ته کنورټ کولو، نو په تیزی سره به درته کار کولو. دا چې هم دلته هم کوي. لکه ما سره دلته داسې یو دغه دی، دا ما یو ریکټنګل جوړ کو. تاسو وګورئ دا ریکټنګل چې کله جوړ شي دې کې فیس هم کریټ دی. دا سپین چې تاسو ښکاري دا د دې مخ دی، فیس چې ورته ویل کېږي. او د دې را کم سایډونه چې ما کلیک کړل دا د دې ایجز دي. اوس دا پوش پول موږ سره په ایجز باندې کار نه کوي، صرف په فیس باندې کار کوي. لکه ته چې زه چې دې ته رانږدې شوم نو دا وګوره دا داسې سلیکشن دی کې اتوماتیکلی رالو هایلایټ شو. چې زه په دې کلیک کوم نو ګورئ او بره یې موو کوم نو دا ما سره څه شي، دا بل طرف ته نه دی. ګوره که ته زه د ښي اړخ یا ګس اړخ ته ځم نو دا به صرف په بره او په ښکته باندې زور کوي. صحیح ده. دا صرف د ډایرکشن باندې کوم طرف ته چې د دې مخ وي دا به هغه طرف ته کار کوي. لکه زه اوس راځم دلته دا کومه دا ځای کومه په دې کلیک کا او داسې موو کا. صحیح ده. ته وګوره بیا په دې کلیک کا، داسې راشه په دې سایډ کلیک کا، داسې راشه په دې سایډ کلیک کا، ما کم کو دا دې نه سیوا کا. اوس دې کې که تاسو دلته کنټرول بټن پریس کړه نو ګوره زه کنټرول وامه نو اوس به څه چل کېږي، پلس نشان رالو تاسو ته وګورئ. او اوس چې کله کلیک کوئ نو دا به بالکل بل دغه شروع شي تاسو سره. یو دلته به تاسو سره یو نوی فیس شروع شي چې هغه به د دې ترمنځ به دا یو بل سره کنیکشن نه وي. دا منځ کې دا چې تاسو ته کوم دا ایجز رالو دا به دا دواړه تقسیموي، نور به دا یو ابجیکټ وي. که تاسو دا سلیکټ کو داسې رالی په دې باندې ډبل کلیک وکړو، سوري سپیس سره به تاسو دا موو کمانډ یا په هر یو کمانډ کې تاسو سپیس بټن ووهئ دا به ختم شي، ډایرکټ به دې کمانډ ته راشي. صحیح ده. تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ دا ټول سلیکټ کېږي، مطلب دا یو ابجیکټ دی. صحیح ده. یو بل سره ټچ دي. نو که ته په دې کلیک کو او دلته رالی، که دلته تاسو دا وواللو د دې شارټ کټ مونږ سره دی پی د کیبورډ نه پی بټن ووهئ تاسو به دا کمانډ هم اکټیویټ شي. ګوره زه دلته یم او زه تاسو دې کې ګورئ پی بټن پریس کړه هغه کمانډ تاسو سره هغه اکټیویټ شو. اوس په دې کلیک کا ګورو ته. صحیح ده. که تاسو دا داسې کوئ خو که تاسو دلته بیک کنټرول ووالو صرف کنټرول هم پریس کو هولډ کوئ بیا نو اوس به د دې نه راته کافي ویلي. ته وګوره او داسې رالی په دې باندې. صحیح ده. کنټرول اوس هم کار کوي. ګوره ها کنټرول هغه شان اکټیویټ دی. ته څو پیرې کلیک کړې او یو پیره کلیک وکړو بیا بل کلیک وکړو دا به تاسو ته کافیانې هغه شان ډېرې جوړوي. ته وګوره بیل بیل تاسو سره هر سیټ کافیانې جوړوي. صحیح ده. نو د دې په ذریعه باندې تاسو تیز کار کولی شئ او ایډیټینګ کوئ نو ته نه تیز کولی شئ. دا تاسو سره پوش پول لپاره یو ضروري ده نه چې دا صرف په یو ځای کار کوي، دا تاسو سره په دې کې هم کار کوي. ګوره رالی پی بټن پریس کوي نو ګوره ته. صحیح ده. اوس په دې سایډونو کې کار نه کوي. صحیح ده. لږ دې کې ریسټرکشن شته دی په سکیچ اپ کې. تاسو د خپلې مرضۍ فری هینډ 3D نشئ کولی، هغې لپاره مختلف ټول استعمالوئ ټایم ټو ټایم. او که تاسو دې کې بل یو دغه واستو او ایکسټروډ کوئ نو تاسو به پی بټن ووهئ او دا ایکسټروډ کوئ، هغه کمانډ اکټیویټ دی. سکیپ به کوئ دلته یو پیره بیا دې ته راشئ. صحیح ده. نو که تاسو دلته راګوره دا اوس بیل کېږي، زه اوس رالم دا طرف له کوم. صحیح ده. او ته راشئ دلته په دې کلیک کا. صحیح ده. داسې راشه په دې کلیک کا. خو که دې کې ته وایې چې یاره زه دې صرف دې کې لږ غونتې دغه وکړم دا دواړه یې ډیوایډ کړم نو تاسو ته ما پین ټول کړی و، دا پنسل ټول دی یا لاین ورته ویلی کېږي. په دې نه کلیک کا، د دې ایج نه تر لاندې راشه دغه شان دی چې کله دا بلو شي دې باندې راشه. په ګرین مه ځه، ګرین چې کوم دی دا داسې دې باندې کار کوي، موږ سره په لاندې راځو ځکه چې دا موږ سره په هایټ کې دی. نو داسې به راشم دا دلته کلیک کړم. اوس چې ته راشي او دلته پی بټن ووهئ نو ګوره ته. صحیح ده. داسې دا تاسو ښکته کولی شئ ټول. او امید دی تاسو په دې پریکټس کوئ او تاسو به دا زده کړئ. انشاءالله بل کلاس پورې موږ له اجازت راکوئ. الله حافظ.